أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ستاسو په خدمت کې د یو ناشنا ویډیو سره او د ناشنا موضوع سره حاضر یم. دا ستاسو مخامخ چې څه پراته دي دا باندې به نن موږ خبرې کوو. دوستانو تاسو به اکثر ګورئ چې په ټي وي باندې راځي او داسې مختلفو کیسونو کې چې فلان کې ځای کې جعلي عامل ونیو او عامل داسې چلو کو جیل ته یې واچو په تعویض نه پوهېدو. دا مختلفو قصې موږ ګورو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی دلته هم ګورو ځای په ځای باندې عاملان ناست دي او اخبارونه دي او بس رسالې ډکې کړي دي موږ به داسې چلو کوو موږ به داسې چلو کوو او بس په ذموارۍ به کار وکړو که کار ونه شو پیسې به واپس کړو. بیا دغه چې دي نو بس صرف هغه پردي جب ته کار وي. بس زموږ خلک هم داسې دي چې هغې هم داسې کسانو له ورځي چې بس هغې ورله داسې یو غټ ذمواري واخلي. بیا د هغې نه پس خپله ذمواري د پیسو پورې چې خپلې پیسې واخلي. نو ما له چې اکثر کسان راځي نو علاج دپاره د هغوی نه زه تعویضات واخلم یا ترې تپوس وکړم چې تا سره نور څه تعویضات شته او که نشته. نو هغوی بیا ما ته ووایي چې ما تعویضات شته. نو زه هغه تعویض وګورم چې یاره دا مخکې تللی دی نو چا پوهه سړي تللی دی او که ناپوهه سړي تللی دی. نو چې اکثر تعویضونه کولاو کوم نو ستاسو مخې ته دا دي پراته دي هغه داسې تعویضات دي چې زه وګورم نو ما ته د هغه د لیکایي نه او دغه نه پته ولګي. ډېر افسوس هم راشي چې دا وګورئ نو دا داسې لیکلي دا ګوره یو طرف ته دا کاغذونه دي او د بل دا ما بیل کړي دي. یو طرف ته خو مکمل فوټوسټیټ دی. نو دا خو صحیح ده چې دې کې به د قرآن آیاتونه لیکل شوي او درود شریف به لیکل شوي او مختلف آیاتونه دي د الله اسما دي. موږ په دې باندې اعتراض نشته خو دې کې خبره اصل کې دا ده چې د دې نه دا پته ولګېده چې دا کم سړی عامل دی او ځان یې تعویضګر جوړ کړی دی یا تعویضونه کوي یا روحاني علاج کوي دا مکمل انپړه دی. انپړه ځکه دی چې دا نوی لیکل نشي کولی ځکه چې څوک چار لاړ شي نو پکار دی چې هغه لیکل وکړي او د دې نه دا پته ولګېده چې دا مکمل انپړه دی او دله لیکل نه ورځي. نو هغه چې څومره خلک راځي بس دغه روپۍ 2 روپۍ فوټوسټیټ کېږي او که چا نه 15,000 واغستې که د چا نه 10,000 روپۍ واغستې نو بس هغه ته یې په جب کې واچوي د هغه کار وشي او هغه غریب چې کوم دی بس فوټوسټیټ ورله ورکړي. نو اصل کې د روحاني علم مطلب دا نه دی چې ته خلکو له دا فوټوسټیټ ورکوي. دا یې دا دی چې ته هغه دم کا هغه له څه ولیکه هغه له څه حساب کتاب ولګوه هغه له تسلیم ورکه. دا اوس وګورئ دا د هر څه لیکلي دي دا بلکل صحیح ده. په یو کس یو پوهه سړي باندې به لیکلي دا فوټوسټیټ دی. دا دویم مې تاسو سره راوچت کړو دا فوټوسټیټ دی. دا دریم هم فوټوسټیټ دی. ګورئ یو دا د دې کې خو څوک په یو ټکي هم نه پوهېږي چې څه لیکلي. دا دریم دا څلورم لکه په الفاظو هم څوک نه پوهېږي. بیا خو د الله کلام دی لږ په ادب باندې سړی ولیکي په طریقه باندې ولیکي. دا وګورئ جی دا وګوره دا یعنې تاسو ګورئ دا هم په کمپیوټر باندې لیکل شوي دي. دا کې خو ما لا چک کړه دا کوم چې لاندینی دی دې کې خو اکثر الفاظ هم غلط دي ډېر فرق دی پکې. دا فوټوسټیټ دی الله نه یره نشته دی بس هر ځای کې کښېنه فوټوسټیټ وباسه. بس دا خلک دي چې په ورماتې ورمنډې وایي. نو تاسو دا درخواست کوم چې برای مهرباني تاسو خو مونږ معاشره چې کوم د اکثر بې علمه ده علم نشته دی او بې تعلیمه دي او بس ځای په ځای خلکو ګیرې غوړې کړي دي او بس ځان له نوم دی او خلکو له ډېر ورځي. نو هغه بیا هغوی کې هم ترحم نه وي بس پیسه چې چاته میلاویږي. نو دا خو جي تاسو ته ما دا فوټوسټیټونه وښودل. دا اوس هغه دویم عاملان دي لکه یو خو عامل شو چې فوټوسټیټونه ورکوي. دا اوس بیا نور عاملان ناست دي نو هغه بیا دا شیزونه ورکوي. جي دا وګورئ دا یو قسم کاغذ تاسو کتو دا وګوره دا دویم دی. بدی کې لکه مونږ چې ورکو د الله کلام به ورکو. الله قرآن کې فرمایي چې زما په کلام کې شفا ده. دې کې تاسو ګورئ یو ټکی تاسو نشئ بیلولی چې دا دې کې الله نوم لیکل شوی دی یا چېرته د قرآن آیات لیکل شوی دی یا چېرته د څه دعا لیکل شوې ده. دا خو بیخي څه 1 2 3 4 5 چې دا بیا د دې تعویض ته وګورئ دې ظلم ته. دا ماله څه کسان راغلي د باجوړ نه نو هغوی ماله چې کوم تعویضونه راکړه ما ورته چې تاسو سره څه زاړه شته دی نو هغه چې ماله دا راکړل نو هغه بیا دا شیزونه و دا وګوره ښه دا ماته تاسو په تعلیم یافته خلک به یې تاسو وګورئ دا داسې لیکلي دي. دې کې نه چېرته د الله نوم شته نه بسم الله شته دی نه چېرته یو دعا شته دی نه د الله یو صفتي نوم شته دی نه اسم ذات شته دی. دا شی ورکړی دی
دا پکې دغه وګورئ دا بل دا د لیکایي نه پته لګېږي ښه دا تاسو وګورئ دا اوس د الله نوم د لیکلی دی خو د دې د بې علمۍ د دې نه پته لګېږي چې هغه الله نوم هم د نه لیکلی او د کور مخې ته به یو غوبل جوړي د حجرې مخې دا وګورئ جي ښه په غور وګورئ هېڅ هم نشته دی بس خالي مارکر راغستی دی او داسې سکګي وایي کرښې والي هغه الله نوم هم ورته نه ورځي دا خو د علم او زمونږ دا خلک دي یو غوبل به جوړ کړی د خپلې پیسې به وړي کله به ورته تور سړي در باندې تعویض کړی و کله به پیړې ښځې در باندې تعویض کړی دی دا بیل بیل تعویض ګورئ جي دا وګورئ ښه جي دا ښه دې کې څه شی دي تاسو ښه سوچ وکړئ دې کې لکه تعویض بس سور مارکر دی او راویله بس دا د دې لا بیا هم دومره چې یو ځای کې الله لیکلی دی بل ځای کې محبت لیکلی دی خو اوس پته نشته چې دا د څه دپاره دا تعویض دی د څه دپاره نو اصل کې تاسو دا ښیم چې دا انتهایي خلک انتهایي مکمل انپړه خلک دی ښه جي دا وګورئ دې تعویض تاسو تماشه وکړئ ښه دا خو ته چې څنګه لیکلی دی نو دې کې خلک بیا تعویض کې بیا دا د هلته خیلي کتاب کې وي نو فلان بن فلان په ځای باندې دا کسانو نوم لیکي نو د ده دومره علم نشته چې هغه ځای نه ډایرکټ بس هلته چې فلان بن فلان لیکلی دلته فلان بن فلان لیکلی او د دې تعویض یې زما په خیال 11,000 دنه اخیستی وي داسې مې ګمان راځي ما دې تپوس کړی دا بیا دغه تعویض ده دا یو تاسو خالي تماشه کوئ دا وګورئ دا هم هغه تعویض د هغه 11,000 والا نو فلان بن فلان یې ورکړی وی دا به غریب څومره موده غاړې ته اچولی دا وګورئ جي دا بل دی پروسټیر دی به دې غاړو باندې ورته لیکل کړي دي چې دا دغه دی او دا کوم چې د مارکرو والا دی نو دی ولا ورکړي چې یاره دا بس ما تاسو له په زعفرانو لیکلی دی دا ښه رنګین تعویض دی سور او شین او سور او آبي او مختلف ښه دا یو خالي تماشه کوئ دا واورئ جي دا سختونه ورته لیکلي دي پته نشته چې دا کومه ژبه ده انګریزي ده بنګالي ده خو بس خالي مارکر تاو کړی دی او دا سختونه دا هغه اولنی تعویض چې تاسو ته ما وښودو دا د هغې تعویض ملګري دي نو به دې خړ مارکر یې ورته دا لیکل کړي و بیا یې ورته ویلي چې دا به تاسو د پیو سره څکئ نو دا خو انتهایي ظلم دی دا انتهایي د الله د کلام سره او د دې علم سره خندا ده چې نه پوهېږئ بل روزګار ځان شروع کړئ خیر دی قل هو الحمد باندې سړی د مویدی ورته ویلو چې دا به د پیو سره څکي لکه خلک چې بعضې ډاکټر چې چاله ګولۍ ورکړي چې دا به د پیو سره څکي او دا به په ناره خوري نو غریب ولا د یو ځای نه بل ځای نه راشي نو دا دومره ظلم او دومره تباهي دا وګورئ جي دا په شین مارکر او هغه په خړ مارکر نو خلک وایي چې به دا به تکړی نو خدای ظالمه نو بسم الله ولې ولیکه د الله کلام ولې ولیکه دومره خو ځان لږ په عذاب کا خیر دی بیا دې ته پیسې هم واخلي خو د دې نه ستا پته ولګي د لیکایي نه چې تا بالکل یو ټکی سبق نه دی ویلی دا وګورئ دا لیکایي لکه دا که څوک وایي چې تعویض دی جادوګر نه جادو د دې مطلب دا دی چې دلې لیکایي نه ورځي نو دا بالکل د مدرسې او د سکول په خوا ورغلی هم نه دی دا ګورئ یو خالي تاسو ته ښیمه دا تاسو یو ګورئ دا خو بس سپینه پاڼه ورکړې وه غریب څومره موده غاړې ګرځوله دا دې باندې خو هېڅ هم نه و دا هېڅ هم پرې نه ښکاري دا یا بدوحو یا بدوحو بس خالي بس آسان چل دی کښېنه او بس غټ ویښته پرېږده او بس زموږ خلک چې کوم دي نو بس بیا پرې روان او بس چاته وایي چې لکه ما په دې کې تعویض پیدا نه که صفا خبره کوم زه به همداسې نه یم چې بیخي زما په شان به بل به دې پاکستان نه خو څومره حده پورې زه پوهېږم نو دوی کې زه بیا دا به دومره ومنو چې زه بیا هم پکې د آیات کلام لیکلی دی خو دا خط نه دم پته لګي چې مکمل بې تعلیمه دی لکه عالم نه دی عامل نه دی دا مو ګورئ لکه صحیح د دې کې ستاسو به ګناه نه وي خو لږ وګورئ که هغه سړی واقعي چېرته د دین نه خبرې نه سبا آسان چل دی په هر کلي کې سړی ناست دی او بس هر سړی دغه دی بس نور کارونه چې پاتې شي نو دې ته را شروع شي زه ستاسو په ځای کې دا درخواست کوم دا سودونه ما تاسو ته ټول وښودل مهرباني وکړئ چې د داسې خلکو نه ځان وساتئ خپل خپلوان ته وساتئ په هر کلي کې دا خلک ناست دي او د خلکو د عزت سره لوبې کوي خندا کوي په دین پورې او اخر چې کوم دی مجبور یا هغوی له ورشي چې یا د کور مسله به یا د ښځې د خاوند مسله به یا به د چا د جسم مسله وي جسماني بیماري وي دوی ورشي او هغه د هغوی نه هغه بیا هغه پیسې میسې ترې واخلي او کار هم ونه ونه کړي نو خیر د ګوره کارونه الله کوي چې ته خو دومره وکړه چې څه خو وله وکړه نو دوستانو دغه مې تاسو وښودل د بلې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړم دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان